بلخ ته د شمالي کوریا یو جوړه سیلانیان په چکر راغلي دي. یو مسلمانه کوریایي جوړه چې ښځه او میړه دي په خپل ځانګړي موټر کې چې پخلنځای د خوب خونې او نورې اسانتیاوې لري له 6 هیوادونو څخه په تېرېدو سره د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته راغلي دي. پارخ یونمین چې میرمنې هم په دې سفر کې ورسره ملګري ده وایي چې افغانستان ته د سفر موخه د دغه هیواد د اوسنۍ حالاتو د خلکو له ژوند څخه خبرتیا او له تاریخي ځایونو څخه لیدنه ده. دوی بلخ ولایت ته په راتګ سره د اسلامي امارت د ځایي چارواکو له دود هرکلي سره مخامخ شوي او له ښه چار چلند څخه یې خوښي څرګندوي. د دوی په باور افغانستان په زړه پورې طبیعي ښکلاګانې او میلمه پاله وګړي لري. I am come from South Korea and first my country is Russia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Afghanistan. I come with my camping car. My camping car name is Balila and I am come from with my family and Afghanistan is very safe country and Afghan people is very friendly and very helping for me and Afghan food and traditional is very good. Millat Islamia in Taliban government is a very good governance and very good etiquette and foreigners helping too much and maybe I think foreigner come here no problem because this is my camping van. I am not going to hotel. I am sleeping on the road every night, anytime because this is my house. I am cooking inside. I am making shower. Inside have toilet. Inside have everything. So very safe country Afghanistan. په ورته مهال د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر عبدالواحد احدي وایي په تیرو 3 میاشتو کې بلخ ولایت ته 243 بهرني سیلانیان په چکر او سیاحت راغلي دي. د نوموړي په خبره بلخ ته ورځ تر بلې د سیلانیانو راتګ زیات شوی او په تاریخي ځایونو یې ورمات دي. بعد از پیروزی امارات اسلامی افغانستان در تمام ولایات امنیت سرتاسری تامین گردیده و گردشگرای خارجی را روز به روز افزایش پیدا کردند. تقریبا در طی 3 ماه گذشته در 1402 تقریبا 248 تن گردشگرای خارجی به ولایت بلخ آمدند و در اینا ما وقتی که میان صورتایی را که لازمه برایشان ایجاد میکنیم. مثلا میان ما هتل‌ها 12 هتل سیاحتی داریم در بلخ، اینا رو میبریم جابجایی میکنیم و اینا در ولسوالی بلخ میرن. ما اونجا ارگان‌های امنیتی خاص داریم، به اینا همتون مکتوب میتیم که اونا باز در جایی که میرن از اینا امنیتشان تامین میکنن و در بلخ در روضه شریف که میرن اینجا مسئول روضه شریف داریم مدیر عبدالقیوم است، در اونا همتون تلفن نمرهش میتیم، زنگ میزنن، اونا میبرن از اینا پذیرایی میکنن. شکر امنیتشان سر تا سر تامین است. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د بهرنیو سیلانیانو او میلمنو لپاره د یاد ولایت اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ځانګړی هوټل هم نیول شوی دی چې د شپې ورځې پکې د استراحت لپاره اوسیږي.